السلام علیکم ملګرو راځو په سی پلس پلس باندې کار کوو د سی پلس پلس یو بل نوې مهم ټاپک چې لوکل او ګلوبل فنکشنز ورسس سټیټیک ویریبلز دي. اول خو داسې ویلو چې لوکل او ګلوبل فنکشنز موږ سره څه شي دي. دې نه مخکې موږ لوکل او ګلوبل ویریبلز باندې خبرې کړې وې. په دې ویډیو کې موږ په سټیټیک ویریبل باندې هم خبرې کوو چې سټیټیک ویریبل تر ټولو مهم ویریبل دی صحیح ده مطلب ټاپک دی. نو راځو دې باندې ما چک کړی دا ډاکومنټ خلاصوم ورډ په دې باندې ما لږ لیکل کړي دي چې دا موږ سره دې شی اول دا سیړو دا وایو چې دا څه شی دي موږ سره ګوره سټیټیک ویریبلز ان سی پلس پلس صحیح ده static variables in C++ او دې نه مخکې موږ سره چې و local او global variables ما ته اول ټاپک وګورئ صحیح ده خو راځو اول په همدې باندې خبرې کوو چې local او global variables څه شي. ګوره فنکشنز اور هغه فنکشنز کم فنکشنز اوس موږ سره یا هغه که بلټ ان وي لکه مین فنکشن بلټ ان ده مطلب پروګرامینګ سی پلس پلس پروګرام خپل اچوله ده همدارنګه ماکس فنکشن خپل ده کوساین ساین کوساین تانجن پیدا کول دا موږ سره په سی پلس پلس کې خپل ډیفاین شوی دي صحیح ده د هر یو هیډر فایل سره خپل فنکشنز راځي صحیح ده چې هیډر فایل موږ سره څه شي دي هغه موږ سره لکه د موږ لیکو آیو سټریم د موږ سره خپل هیډر فایلز دي conio.h هیډر فایل د دې کې موږ سره get h فنکشن موږ سره صحیح ده دا ګوره get h د څه موږ چې لیکل صحیح ده دا فنکشن موږ سره چې یو کریکټر اضافي اخلي موږ سره د پروګرام په اند کې نو دا موږ سره بلټ ان فنکشن دی او یوزر ډیفاینډ فنکشن کوم چې موږ خپل کریټ کوو مثلا د دوه عددو جمع پیدا کول یا همدارنګه یو گیم جوړول یا همدارنګه چې کول وغیرہ مختلف کارونه کنه په فنکشن باندې کیږي صحیح ده فنکشن خپل باندې ته وایي چې مطلب موږ سره یو خاص کار تر سره کوي which are declared inside main function د main function ترمنځ چې کومې فنکشن جوړې شوي هغه که built in وي که user defined وي او کنه همدارنګه د یو بل user defined یا موږ جوړ کړي سي د هغه ترمنځ یو بل فنکشن موږ چې کو ډیکلیئر کو صحیح ده نو د چې کی دا موږ سره څه په نوم یادېږي دا موږ سره د لوکل فنکشنز په نوم یادېږي څه فنکشن د لوکل فنکشن ترمنځ هغه فنکشن هغه که built in وي او که user defined وي کوم چې ډیکلیئر شوی وي په یو مین فنکشن کې یا همدارنګه یو user defined فنکشن کې هغه څه په نوم یادېږي هغه د local function په نوم یادېږي local functions په نوم یادېږي دا په C++ کې local functions چې can be called only in that function in which they are defined د local function په هغه function کې به چې کوي تاسو کال کوئ شي په کوم function چې تاسو ډیکلیئر کړی وي مثلا زه راځم چې د C++ ته دلته لیکم ورته چې لیکم مثلا دلته لیکم چې integer sum integer او integer دا موږ سره چې ډیکلیریشن دی کنه ډیکلیریشن یا پروتوټایپ دی صحیح ده د دې چې موږ سره د ته موږ سره ډیکلیریشن یا همدارنګه اور پروتوټایپ ورته وایي اول به کمپایلر همدا ریډ کوي چې مطلب او موږ سره د فنکشن ډیکلیریشن یا فنکشن ډیکلیئر شوی ده د فنکشن موږ سره موجوده ده نو همدا فنکشن چې کوم دا فنکشن که جوړول غواړم دا به کاپی کوم چې کوم دلته به راځم او دلته به کریټ کوم دلته باډي ورته اخلم ال د باډي نشته ال صرف ډیکلیریشن او دلته ډیفینیشن اوس دلته ورته کوم ډیفینیشن څنګه کوم زه ورته هم چې دغه د چې اوس دلته انټیجر اوس ویریبل ډیکلیئر کا الته ډیکلیریشن نه کیږي ال صرف د ټایپ ورته لیکي سي دا مونږه دلته به صرف ټایپ ورته پورته کوي په پیرامیټر کې دلته به چې کې ډیفینیشن کوي تاسو فنکشن کې چیرې تاسو کار پې کړی وي نو تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهیږئ که چیرې کار مو نه وي کړی نو زمونږ اولنۍ ویډیوګانو ته لاړ شئ فنکشن ډیفینیشن فنکشن کالینګ او فنکشن ډیکلیریشن او یا پروټوټایپ ټول به پکې زده کړئ ښه دې ځای کې زه ورته یم چې که انټیجر سم په نوم ویریبل اخلم او سم کې چې کومه سم از ایکوال کومه د a پلس b سره صحیح ده او دې ځای نه بیرته چې کوم ریټرن کومه ریټرن سټیټمنټ ولې لیکم دا هم موږ څېړلی دی ځکه چې دلته موږ سره انټیجر ټایپ ډیټا ریټرن کوي او دا انټیجر ټایپ ډیټا موږ سره چې د a جمع b چې دا سم یا مجموعه ده دا موږ سره چې ریټرن کوي وایم او بیا چې کوم دا اوس موږ سره لوکل فنکشن شو دا موږ صرف ان دی مین فنکشن کې چې کولی شو دا کال کولی شو بل ځای کې د دې فنکشن نه اوس موږ کار نشو اخیستلی دا څه فنکشن په نوم یادېږي دا موږ سره د لوکل فنکشن په نوم یادېږي دې کار څومره ده دې کار صرف د دی مین فنکشن ترمنځ ځکه دې ته لوکل فنکشن وایي خو ګلوبل فنکشن څه شي ته وایي ګلوبل فنکشن دې ته وایي چې global functions are declared outside the main function global function د او main function نه یا د هم user defined function نه بهر declare شوی وي the function declaration یا prototype defined in the header file are treated as global function because they can be called in any function هغه فنکشن چې وای د header file کې declare شوی وي دې ځکه چې دا هغه څه په نوم یادېږي هغه موږ سره د global functions په نوم یادېږي مثلا زه ورته یم چې شیګه واید اخلم واید کې ورته لیکم چې print په نوم فنکشن ده print stars په نوم فنکشن ده او دې کې چې کوم سره دا ډیکلیریشن شي صحیح دا ډیکلیریشن او دلته چې کوم دلته اوس ورته همدغه وایټ سټار پرنٹ stars
په نوم فنکشن مې جوړه کړله او دې ځای کې چې کوم باډي ورته جوړوم دلته چې کوم سي آوټکمز ورته لیکم چې یو لاین سټار موږ سره پرنټ کا نو دا فنکشن اوس که چیرې کال کوم دا زه په هر یو فنکشن کې کال کولی شم دغه فنکشن صحیح ده دا فنکشن اوس چې کوم په هر یو فنکشن کې اوس دا کال کولی شم مثلا زه یو بل فنکشن کال کوم صحیح ده وایډ څه شی کلیر سکرین کلیر سکرین په نوم فنکشن جوړوم او دې کې کوم دا ډیکلیریشن شو دا ډیکلیریشن شي کوم دلته اوس دا فنکشن جوړوم صحیح ده وایډ کلیر سکرین په نوم فنکشن جوړ کړه د چې شي د موږ سره باډي شوله اوس دې باډي کې چې ورته لیکم سیستم CLS کلیر سکرین CL نه مطلب کلیر او اس نه مطلب سکرین د بر سکرین چې څومره دا غټول موږ ته کلیر کا او دې نه ورسته چیک دې نه ورسته موږ سره پکې پرنٹ سټارز نوم فنکشن کال کا اوس دا فنکشن چې کوم دا فنکشن ما ګوره کلیر سکرین کې کال کړله کچیر دا فنکشن چې وکم دا فنکشن د مین فنکشن کې کال کوم اوس دا فنکشن موږ سره کار نه کوي کوم یو دا انټیجر سم دا فنکشن به اوس موږ سره بل ځای کار نه کوي په دې فنکشن کې مثلا دې فنکشن کال کوم یا په دې کلیر سکرین فنکشن کې کال کوم کوم فنکشن کوم سم فنکشن چې تاسو ګورئ ولې ځکه چې دا موږ سره لوکلی ډیکلیئر شوی دا په مین فنکشن کې ډیکلیئر شوی دا او بل فنکشن چې تاسو ګورئ پرنٹ سکرین دی یا کلیر سکرین دی پرنٹ سټارز دی یا کلیر سکرین دی دا موږ سره شي دا موږ سره ګلوبل فنکشن دا اوس په هر فنکشن کې کال کیږي لکه څنګه چې ما چې وکړه هغه کلیر سکرین فنکشن مې څه کې کال کړله پرنٹ سکرین فنکشن مې څه کې کال کړله کلیر سکرین کې کال کړله نو دا موږ سره کار کوي لازم دلته اوس چې شی کوم دا درې وړه فنکشن کال کوم چې تاسو ته درو خیمه اول فنکشن موږ سره چې د سم ده اوس سم فنکشن کال کوم مثال کې به چې دوه ویلیوګان ورته جمع اجم شل او شل مثلا ما سره سلیخ کیږي صحیح ده دا سم بل چې کې دلته برای شي لس شل به دی ا ته وچول شي او بل شل به بی ته وچول شي او سم ویریبل کې به دواړه سټور شي جمع او بیرته به ریټرن شي دی فنکشن کې به موږ سره مجموعه پرته او دې ته به چې کې دا به اوټ کې موږ سره سی اوټ سم فنکشن مې سی اوټ کړل دین ورسته یو سی اوټ اخلم سی اوټ کې ورته شي اند لاین واخله ښه دلته یو نیو لاین واخله دلته یو میسج ورته ورکړه چې میسج بدل ته ورکو sum of a and sum of a plus b equal to دا ویلیو موږ سره پرنټ کی صحیح ده دا موږ سره د اول فنکشن شو صحیح ده دا لوکل فنکشن ده دویم اوس ګوره موږ سره ګلوبل فنکشن ده د څه شي پرنٹ سټارز په نوم ده پرنٹ سټارز په نوم فنکشن مې کال کړله او د دې نه چې کوم سی آوټکم ورته سی آوټکم ان لاین اخلم او بیا چې په نوم فنکشن دا بیا موږ سره کلیر سکرین په فنکشن دا ګورم چې دا کلیر سکرین برنه کار کوي کنه دا به دواړه فنکشن به موږ سره کلیر کیږي څومره کار شي کړی صحیح ده دې کې چیک ورته ولیکا چې کلیر سکرین فرم فنکشن دا کال کوم سره او دین وروسته بیا یو لاین پرنٹ سټارز پرنٹ کوم سره اوس ګور راځم دا کمپایل او رن کوم دې کې موږ سره مسله چی وي a was not declared b was not declared او print stars was not declared print stars دا یو فنکشن د سیدا print stars په نوم فنکشن منګه جوړ کړی دا هو دم کریټ کړی دا خل څه مسله د موږ سره print stars global function دی print stars مسله دا ګوره دا ا موږ سره چې د ا موږ سره د فنکشن کې ډیکلیئر شوی لوکل ویریبلز دي کنه دا موږ سره ګوره پارامټرز کې موږ سره ډیکلیئر شوی نو دلته به ا به نو لیکل دا ولیکم چې شل اما خپل ویډیو ورکوم صحیح ده او دلته هم لیکم 20 خو دا چې کوم کمپایل او رن کوم ګوره موږ سره چې شو یو لاین سټارز پرنټ ول ولې یو لاین سټار پرنټ ګوره موږ سره دا فنکشن کال شول سي دی ویل هغه موږ سره پرنټ ګوره زه راشم چې کوم دا کلیر سکرین فنکشن یو پر کمنټ کوم دې نه مخکې موږ سره چې لاس ته راځي ګوره دا مې چې کله پرنټ کې چې سم اف 20 + 20 = 40 ګوره اولنې فنکشن موږ سره کال شو د سم والا صحیح ده او بیا دویم چې شو دویم موږ سره څه وشول دویم موږ سره ګوره نیو لاین واخیستل شو نیو لاین کې موږ سره پرنٹ سټارز په نوم فنکشن کال شو هغه کې یو لاین سټار موږ سره پرنٹ کړل او بیا چې شو ان لاین واخیستل شو او کلیر سکرین فنکشن موږ سره وسنه کال شو چې کلیر سکرین فنکشن کال شي د کوم سره څو فنکشن دوه فنکشن موږ سره پرنٹ ګوره یو پرنٹ کلیر سکرین کا سکرین بر چې کلیر شي د نو سره بیا پرنٹ سټارز فنکشن موږ سره کال کا ځکه چې دا موږ سره ګلوبل ډیکلیئر شوی دلته ګلوبل په دې بل فنکشن کې موږ کال کوي شو که چیرې دا انټیجر سم دا موږ سره په دې بل نور فنکشن کې نشو کال کوي کوم ځای کې ډیکلیئر شوی هغه ځای کې کال کوي شو کوم ځای کې ډیکلیئر شوی مین فنکشن کې ډیکلیئر شوی دا زموږ د نن ورځې په لوکل او ګلوبل باندې پروګرام اوس په سټیټیک باندې کار کوو ورځو سټیټیک ګورو چې سټیټیک څنګه کار کوي روز دا چې کوم دا سکرین بالکل کلیر کوم خو سکرین کلیر کول نه مخکې راځم چې ټاپک خپل ټاپک باندې کار کوو سیدا
ښه ټاپک موږ سره چې و لوکل او ګلوبل ویریبلز باندې تاسو ان شاء الله ډېر ښه پوه شوي یاستئ. اوس په سټیټیک ویریبلز باندې دې ته مو دقیق غوږ ونیسئ چې دا موږ سره لږ مهم ده. static is a keyword وای دا چې یو کیورډ ده. کیورډ ماته ویلي یو ریزرቭ ورډ ده کوم چې سی پلس پلس مطلب موږ سره ډیفاین کړی ده. سی دا کیورډ په نوم یادېږي ان سی پلس پلس. used to give special characteristic موږ سره یو خاص characteristic ورکوي مطلب موږ سره یو خاص کار تر سره کوي چې کله چې یو element د چې کیږي دا static کیورډ خپل ولګي. دا static موږ سره چې دا موږ سره یو کیورډ ده د سی پلس پلس خپل آماده کړی ده. دا موږ سره چې موږ سره یو خاص کار کله چې یو element سره یو اضافي شي دا موږ سره خاص کار تر سره کوي. مثلا زه وایم چې شی کوم ویریبل ته اضافه کوم. ویریبل کې څه کار کوي مثلا static elements are allocated storage only once in a program lifetime in static storage area. په static storage area کې نم سره ګوره موږ سره څو قسمه storage areas دي موږ سره لکه ريجستر دا اټو دا کوم ویریبل چې موږ جوړو دا د اټو storage کې سٹور کیږي. خو موږ سره چې کوم static دی هغه static کیورډ چې کوم لور سره موږ لیکو یو ویریبل سره هغه موږ په static storage کې سٹور کیږي. static storage area کې سٹور کیږي. دا موږ سره خاص storage area ده کوم چې سی پلس پلس آماده کړی ده. همدارنګه دا موږ سره چې کیږي دا موږ سره په کوم ځای کې چې جوړیږي انیشلایز کیږي هغه ویلیو موږ سره یو پیر انیشلایز کیږي دا ویریبل موږ سره کله چې سټیټیک کیورډ ور سره ولیکم څو پیره یو ځلی خدي باندې به وروسته هم کار کوو. همدارنګه د پروګرام لایف ټایم کار کوي. کله چې پروګرام مطلب ډیسټروي شي مطلب بالکل پروګرام ختم شي هغه پورې دا چې دا ویریبل موږ سره کار کوي. اصلا موږ چې اټو ویریبل سره شو یا موږ کوم ویریبل چې موږ جوړو هغه موږ سره دومره کار کوي چې مطلب هغه خپل فنکشن کال شي. فنکشن کال نو وروسته هغه ډیسټروي شي موږ سره نور کار نه کوي. خو دا چې شي د سټیټیک ویریبل دا موږ سره یو ځل انیشلایز کیږي او موږ سره ډیر کار کوي. دی باندې خبرې کوو چې یو ځل انیشلایز کیدل څه مطلب دا او پروګرام ته انډ پورې څنګه کار کوي چې کله پریکټیکل کار وکړو. او دا نور ویریبل موږ سره بیا اما یو ځل فنکشن چې کله کال شي هغه ویریبل نه کار وخت سره ختم شي. همدارنګه مختلف مطلب بار انیشلایز کیږي. خو دا موږ سره چې کله چې سټیټیک ویریبل ور سره ولیکل شي یو ځل انیشلایز کیږي. and they have a scope till the program lifetime. ګوره پروګرام لایف ټایم چې پروګرام څومره ژوند کوي هغومره چې د سی پلس پلس static keywords هم کار کوي. static keywords can be used with the following څه شی اوس ګوره static variables in functions کې موږ سره یوز کیږي static variables. static class objects موږ سره جوړیږي. static member variables in class members سره کوم کلاس کې چې کوم members دي باندې خیر ان شاء الله خبرې کوو د درې ټاپکس باندې. خو موږ سره نن ټاپک چې د موږ static variables ځکه چې دا ټاپک موږ سره یو هفته یا دوه هفتې بعد ان شاء الله راځي او دا ټاپک به هم پکې ان شاء الله سیړو کا ژوند وو. نو راځو موږ په سټیټیک ویریبل باندې کار کوو چې سټیټیک ویریبل څنګه کار کوي. راځم ګورم ډی سی پلس پلس ته راغلم او ډی سی پلس کې چک کوم دا فنکشن ټول ختموم سې دې فنکشن سره زموږ نور کار نشته. دا فنکشن هم راغلم دا فنکشن مې هم چک کړ ختم کړل او دا دواړه فنکشن ډیکلریشن هم ختموم. اوس دې ځکه چې کوم دې ځکه ورته یو فنکشن جوړم. کوم فنکشن جوړم د کاونټر په نوم فنکشن ده. ښه دلته چې کوم زه راځم یو فنکشن ګلوبلی جوړم. ګلوبلی څنګه جوړم دلته کاونټ ښه دلته چې ورته وایټ کاونټر لیکم. کاونټر په نوم فنکشن ده او دې کې چې کا دای باډي شو صحیح ده. اوس دا موږ سره چې ګلوبل دا هم د ګلوبل فنکشن شان چې کیږي ټریټ کیږي. اوس دا فنکشن ما جوړ کړ. دې فنکشن ته چې کوم باډي کې ورته شي لیکم. باډي کې ورته لیکم چې څه شی وکا د انټیجر یا نه سټیټیک. اول سټیټیک باندې خبرې کوو. سې سټیټیک مې ولیکه یا سټیټیک نه لیکم. اول په ساده پروګرام باندې کار کوم. زه ورته مې انټیجر واخله. انټیجر کې چې کوم زه ورته کاونټ په نوم ویریبل مې واخیستی. دا کاونټر نشم اخیستلی ځکه چې کاونټر د ویریبل فنکشن نوم ده. کاونټ په نوم مې ویریبل واخیسته او دا مې چې انیشلایز ک. انیشلایز مې د څو سره ک. انیشلایز مې د 0 سره ک. صحیح شو. او دین وروسته مې چې وکړه دین وروسته مې دلته ورته وکړه چې سی اوټ کوم سره سی اوټ څه شی کاونټ پلس پلس او یو داسې لاین هم ورسره واخله. اوس دین وروسته راغلم دلته او دا فنکشن چې کوم دا فنکشن زه کال کوم. اوس دا فنکشن چې کوم دا فنکشن د لوپ ترمنځ کال کوم ځکه چې ما سره باید دا پلس پلس کار وي. سي دا د لوپ ترمنځ وایم چې 15 پیره دی وچ لیکن د انټیجر i is equal to 0 اخلم یا 1 اخلم i یا 0 اخلم 0 سي دا i is less than 5i plus plus. صحیح شو. دا موږ سره فنکشن لوپ چلیږي. څو پیره چلیږي دا لوپ موږ سره 15 پیره ولې ځکه چې 0 نه سٹارټ ده او 0 چې دا is less than 5 ده هو
نو دا به چی شي فنکشن د فار لوپ باډي ته به راشي او دا به اکزیکیوټ کړي بیا به راشي آی به پلس پلس شي هغې ته به یو ویلیو واچول شي او بیا به چی شي دا لوپ به 15 پیره وچلیږي نو 15 پیره چلیدل مطلب 15 پیره دا فنکشن کال کیږي نو لازم د چی کوم کاونټر په نوم فنکشن لیکم ورته د کوم فنکشن کالینګ څنګه د فنکشن کالینګ مرته ویلي چې نیم به لیکي چې د ریفرنس جوړ شي فنکشن کالینګ ته او بیا چې دا باډي هغه به ورته اخلي پارامټرز چې کوم هغه چې ورسره پارامټر موږ سره اخلي دا بریکټس به وراچوي او سیمی کالن نو دا چې فنکشن کالینګ شو دا فنکشن کال ګورم 15 پیله کار کوم چې کوم ویلیو موږ ته لاسته راکړي دا کمپایل کوم اول ښه فنکشن کال شو خو دې نه وروسته چیک کوم ورته اوس فنکشن رن کوم ګوره دې چیک 0 0 0 0 او 0 موږ سره راکړه تاسو به دا فکر کوئ چې ولې 0 1 2 3 4 5 درنه که ځکه چې دا پلس پلس شوی ده دا ځکه چې دا کوم عام ویریبلز چې اټو ویریبلز دي دلته ګوره موږ اټو نه لیکو دا اټو ایکسپشنل ده مګر هم دا ویریبل خپله هغه کې دا موږ سره اټو دي دا اټو زه لرې کوم زه وایم نه اټو ویریبلز موږ سره مه اخله ولې ځکه چې اټو ویریبلز موږ سره دوباره انیشیالیز کېږي کله چې دا فنکشن کال شي راشي دلته فنکشن کالینګ ته دلته راشي کاونټر فنکشن کالینګ ته انټیجر کاونټر 0 ده او د چې سی اوټ کې موږ سره چې 0 موږ سره پرنټ کړي پلس پلس ته نه ګوري اول هغه بیا به راشي د چی ته د ځنه به 0 پرنټ کی بیا به راشي ویلیو ته 1 شي بیا به فنکشن کال شي بیا به راشي 0 به انیشیالیز شي بیا به چې کاونټر دا کاونټ ویریبل چې دا موږ سره پرنټ شي دا پلس پلس ته نه ګوري دا کمپایلر ځکه چې انیشیالایزیشن دوباره کیږي د اټو ویریبلز ته یا عام ویریبلز چې موږ ورته وایو خو که چیرې زه دا چیک کوم دلته ورته چې ولیکم دلته ورته ولیکم چې سټاټیک ورته چې ولیکم سټاټیک ورته ولیکم او سټاټیک انټیجر ورته ولیکم او کاونټ 0 وکم اوس دا موږ سره چې سټاټیک ویریبل شي سټاټیک ویریبل موږ سره دا یو پر انیشیالیز کیږي د 0 نه انیشیالیز شي د نور د نور نه انیشیالیز کیږي بیا به شي کیږي دلته ورځي کاونټ ته کاونټر به پلس پلس کیږي او بیا به دې ځای نه ویلیو موږ سره پرنټ کیږي هغه موږ سره یو ځل انیشیالیز کیږي سټاټیک ویریبلز او مګر هم دا کوم عام ویریبلز یا اټو ویریبلز چې دي هغه موږ سره دوباره دې ځای نه انیشیالیز کیده دې ځای ته باندې کتلې هغه نو دلته راځم ګوره د سټاټیک او د هغه ویریبلز ترمنځ دا فرق ده او ګوره موږ سره ما درته ویلې کنه چې هغه ویریبل موږ سره ډسټرای کیده کله چې کمپایل شي خو دا نه ډسټرای کیږي ګوره 0 پرنټ کوي یو پرنټ کوي 2 3 4 دا ویلیو اندسې روانه ده نو دا موږ سره د اټو او سټاټیک ویریبل ترمنځ ډیفرنس ګوره سټاټیک ویریبلز موږ سره څه شی دا سټاټیک ویریبلز موږ سره دا کم ویلیو چې دا موږ سره یو پیر اخلي دویم ځل موږ سره دا ویریبل نه انیشیالیز کیږي دا ویریبل نور خبر ختم شو راځي دلته کاونټر پلس پلس کوي کاونټر سره یو ویلیو نور اچي بیا هغه پرنټ کوي دلته پرنټ کوي کاونټر پلس هغه فنکشن کالینګ نه بیا چې کیږي را به شي فنکشن چې کله کال شو دلته به راشي کاونټر ته به وګوري سټاټیک ویریبلز صحیح دا دې ته بیا نه ګوري دا به سکیپ کی کنه دویم ځل لپاره نو دلته به راشي کاونټر به پلس پلس شي اول 0 بیا 1 شي بیا 2 شي بیا 3 شي بیا 4 شي دغه چې دا موږ سره از ایکوال ټو 5 په نه لیکل نو څه شو دا موږ سره هغه ټولې ویډیوګانې موږ سره پرنټ کی کمپایل ورانه کا ګوره موږ سره 0 1 2 3 4 5 دا ویډیوز موږ سره پرنټ کړي نو دا زمونږه پروګرام په لوکل او ګلوبل فنکشنز باندې همدارنګه سټاټیک ویریبلز باندې هم تاسو پوه شوي همدارنګه که څه مشکل لرئ یا کومه پوښتنه لرئ تاسو کولی شئ په کمنټ باکس کې ماته یې پرېږدئ زموږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ د نورو زده کړو لپاره انشاءالله موږ به نور پروګرامز هم په دې سیریز کې لرو والسلام